د جالبو واقعیتونو د چینل ګرانو میلمنو ته سلامونه، ښه راغلاست او هرکلی وایم. نن درسره د اروا څیړونکو د عملي تجربو په پایله کې ترلاسه شوي هغه 12 جالب تخنیکونه شریکوم کوم چې تقریبا همیشه د انسانانو پر چلند باندې اټکل شوې اغیزه کوي او پرې پوهېدل ښایي موږ سره ځینو برخو کې د پام وړ مرسته وکړي. لومړی، څنګه پوه شو چې څوک موږ څاري؟ ښایي تاسې به هم تجربه کړې وي. کله ناکله بې له دې چې ووینئ داسې احساس کوئ چې کوم څوک په غور تاسې ته ګوري او څاري مو. دا کار کیدای شي په ښاري ترانسپورت، رستورانت او هر بل ځای کې وي. کله چې تاسې شاوخوا وګورئ نو ښایي هغه کس ووینئ چې ستاسې څارنه کوي. خو اکثره وختونه دغه څارونکی شخص داسې څرګندوي چې ګواکې تاسې ته نه بلکې کوم بل چا یا بل څه ته ګوري. اوس نو که غواړئ دقیق پوه شئ چې آیا دا کس واقعا هم تاسې څاري او که تاسې هسې اټکل کوئ نو یو ډیر ساده او په زړه پورې تخنیک به تاسې سره مرسته وکړي. داسې ودرېږئ یا کښېنئ چې هغه کس مو ولیدی شي او څو شېبې وروسته یو خلوازی یا فاجعه وکړئ. تجربو ثابته کړې ده چې خلوازی یو ساري عمل دی او که چیرته یو کس دا کار وکړي نو هغه ته کتونکی هر کس په غیر ارادي توګه دغه چلند تکراروي. دا د انساني مغزو تقریبا یو ثابت غبرګون دی. تر خلوازي وروسته ورو ورو شاوخوا خلک وڅارئ. هغه کس به حتما د خلوازي په حالت کې وګورئ کوم چې تاسې څاري. دوهم، د نظر یا سترګو د تماس په مرسته یو چا څخه د معلوماتو اخیستل. تاسې غواړئ د یو اشنا کس څخه خپل د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړئ او په دې نیت له هغه څخه پوښتنه کوئ. خو هغه نیمګړي معلومات درکوي. دې حالت کې بې له دې چې څه ووایاست د یو څو شیبو لپاره مخامخ د هغه په سترګو کې خپلې سترګې ښخې کړئ. دا ډول کاته ستاسې پر مخاطب سخت فشار راوړي او هغه بالاخره مجبوریږي ټول لازم معلومات درکړي. سربیره پر دې ستاسې خاموشي او اوږدمهاله کتل به یاد کس مجبور کړي چې یوازې رښتیا ووایي. هغه ته په اتومات ډول داسې فکر پیدا کیږي چې ګواکې تاسې د اصلي پیښې په باب لا له وړاندې کم یا هم بشپړ معلومات لرئ او داسې وخت کې دروغ ویل د ګټې پر ځای تاوان کولی شي. دریم، د ستړیا پر وخت یو چا څخه د یو کار د کولو غوښتنه وکړئ. که غواړئ یو څوک مثلا ستاسې ملګری یا همکار یو کار درته وکړي نو په داسې وخت ترې دغه غوښتنه وکړئ چې پوهیږئ هغه ستړی دی. مثلا د کاري ورځې په پای شیبو کې. د ستړیا پر وخت د انسان د مغزو لپاره ډیره سخته ده چې د انکار کولو لپاره پلمه جوړه کړي. په دغسې وخت کې د هغو لپاره تر هر بل کار آسان ترین کار دا دی چې همغه غوښتنه ترسره کړي نسبت دې ته چې بهانه او یا انکار وکړي. څلورم، په موبایل کې د خبرو پر مهال یو چا څخه د کوم شي اخیستل. یو ازمایښت وکړئ. کله چې ستاسې کوم ملګری یا د کورنۍ یو غړی په موبایل کې مهمې خبرې کوي او دا وخت کوم شی په لاس کې وي نو ورشئ او هغه شی ورڅخه واخلئ. په غالب ګمان چې بې له کومه مقاومته به یې درکړي او 90% کې شونې ده چې وروسته به یې په یاد هم نه وي چې دا شی یې څه کړ.
لامل یې دا دی چې ماغزه په یو وخت کې څو کارونو ته رسیدګي نشي کولی او مخصوصا کله چې انسان په داسې کار لکه موبایل کې خبرو کولو باندې اخته وي نو د شاوخوا سره یې ارتباط قطع کیږي. همدا علت دی چې ډیرو هیوادونو کې د ډریورۍ پر مهال په موبایل کې خبرې کول منع دي. 5. د دروازې ترڅنګ د ناستې تخنیک. دغه تخنیک نوی دی او تورنو کسانو څخه د رازونو پر برسیره کولو کې مثبته نتیجه ورکړې ده. تاسې به عموماً په پولیسي فلمونو او سریالونو کې لیدلی وي چې ډیر کله یو متهم د اقرار کولو لپاره یوې تورې کوټې ته بیول کیږي. خو د جنایي علومو نوې څېړنې ښیي چې که غواړئ یو چا څخه مهم معلومات ترلاسه کړئ نو هغه یو هوسا او په زړه پورې ځای ته بوځئ. په تیاره کوټه کې شخص تر عصبي فشار لاندې راځي او حتی ماغزه یې سم کار نه کوي تر څو تاسې ترې اړوند معلومات ترلاسه کړئ شئ. برعکس په روښانه او هوسا ځای کې کولای شئ د همدغه کس څخه ډیرې خبرې ترلاسه کړئ. وايات شخص داسې ځای کې کینوئ چې دروازې ته نږدې وي او دی یې ولیدی شي. دروازه په تحت الشعوري ډول یاد کس ته ازادي ورښیي او ګڼي چې که وغواړي کولی شي هر کله چې یې زړه وي په دې دروازه ازادې نړۍ ته ووځي. سپارښتنه کیږي چې د دغه کس د هوساینې کړۍ باید تنګه نشي، یعنې هغه ته ډیر نږدې مه کینئ. هغه سره باید په لوړ غږ نه بلکې په آرامۍ خبرې وشي. دې طریقې کارولو سره هغه څخه د ټولو لازمو رازونو او ځوابونو ترلاسه کولو امکانات ډیریږي. 6. یو کس ته داسې احساس ورکړئ چې ګواکې هغه په خپله تصمیم نیسي. فرض کړئ چې ستاسې ماشوم هغه څه نه خوري چې وجود یې ضرورت ورته لري. د بیلګې لپاره تازه سلات. لاندني تخنیک څخه کار واخلئ. د خوړو پر وخت له ماشوم څخه پوښتنه مه کوئ چې ته سلات خورې که نه. د دې پر ځای ورته ووایاست چې تا ته قاب کې څومره سلات واچوم، 3 کاچوغې او که 4. ډیر زیات امکان شته چې ماشوم یوه اندازه خوښه کړي او دغه خواړه تر آخره وخوري. عین وخت کې به داسې احساس هم کوي چې د سلات خوړل په خپله د ده تصمیم دی او نه د بل چا حکم. هیره دې نه وي چې عیناً همدغه تخنیک د لویانو پر وړاندې هم کار کوي. 9. د لاسونو د ورغوو یا د پرانیستو لاسونو کمال. که چیرته د خلکو پر وړاندې وینا کوئ یا استاد یاست او زده کوونکو ته لوست ورکوئ نو هڅه وکړئ چې د وینا پر مهال څومره ډیر چې کولی شئ د خپلو لاسونو ورغوي ښکاره کړئ. که غواړئ چې اوریدونکي مو په شوق خبرې واوري او پوره اعتماد در باندې وکړي نو هغوی ته د خبرو کولو سره یو ځای د خپلو لاسونو حرکات داسې تنظیم کړئ چې هغوی مو په تکرار سره د لاسونو ورغوي وویني. وایي په زرګونو کلونه وړاندې زموږ نیکونو ډیر خطرناک ژوند درلوده او د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره یو بل وژل او د دې لپاره چې یو بل ته نږدې شي او پر یو بل اعتماد وکړي نو دواړه اړخه مجبور وو چې تر نږدې کېدلو مخکې خپل لاسونه داسې اوچت کړي چې تش ورغوي یې ښکاره او ثابت کړي چې په لاسونو کې هیڅ ډول خطرناکه وسیله نشته. که څه هم چې اوس په انسانانو کې ډیر بدلون راغلی خو ځینې عادتونه لا اوس هم زموږ په ناآګاه یا تحت الشعور کې پټ دي او موږ اوس هم
د خلاصو او بې وسلو لاسونو لیدلو سره د امنیت او اعتماد احساس کوو. اتم، خلکو ته نوم اخلئ. که غواړئ چې خلکو باندې ګران شئ، تاسې سره د راحتۍ احساس وکړي او متقابل احترام مو وکړي، نو هغوی د هغوی په نوم سره یاد کړئ. کله چې چا سره نوي آشنا کیږئ، نو هڅه وکړئ چې د دې کس نوم زده او په خبرو اترو کې څو ځله د نوم په یادولو سره مخاطب کړئ. دې کار سره یاد شخص د اهمیت احساس کوي. تاسې سره له خبرو اترو خوند اخلي او تاسې ته ځانګړی احترام کوي. همدغه کار د خپلو دوستانو، همکارانو او کورنۍ غړو سره هم وکړئ. دا د ښو او نږدې اړیکو جوړولو لپاره ډیر عالی تخنیک دی. نهم، غټ کار په څو وړو برخو تقسیم کړئ. کله ناکله مجبور یاست یو غټ او مهم کار ترسره کړئ، خو حتی د دغه کار را یادولو سره هم ستاسې ماغزه سخت مقاومت کوي او تاسې دا کار د سبا او بل سبا په پلمه شاته اچوئ. دې کار لپاره ښه تخنیک دا دی چې لوی کار په څو کوچنیو برخو تقسیم کړئ. مثلا ځان سره ووایاست: اوس زه یوازې د 20 دقیقو لپاره او د کار یوازې دغه برخه ترسره کوم، نورو سره به بیا وروسته ګورم. ډیر زیات امکان شته چې تاسې د دغه کار د لومړۍ برخې ترسره کولو وروسته لا زیات تشویق شئ او ښایي چې بله برخه یې هم ترسره کړئ او دا امکان هم شته چې ټول کار بشپړ کړئ. کټ مټ همدغه کار تاسې پر نورو خلکو هم کولی شئ. مثلا که تاسې د یوې ادارې مشر یاست، نو مامورین مو راوغواړئ او د دې پر ځای چې ورته ووایاست دغه کار په بشپړ ډول ترسره کړي، ورته ووایاست چې دغه کار کول غواړي، خو راځئ چې موږ اول دغه برخه ترسره کړو او بیا وروسته نورې برخې. تاسې به ډیره عالی نتیجه ترلاسه کړئ. لسم، د خلکو پر وړاندې د خبرو پر مهال د وارخطایۍ کنټرول. اکثره کسان د یوې ډلې خلکو پر وړاندې د خبرو او حتی همداسې خاموشه درېدلو پر مهال هم د تشویش او وارخطایۍ احساس کوي او دغه تشویش لامل کیږي چې شخص ونشي کولی په هوسایي خپلې خبرې او پیغام تر نورو ورسوي. په دغسې حالت کې پر ځان د اعتماد پیدا کولو او ذهني آرامتیا لپاره د دغه تخنیک څخه کار واخلئ. مخامخ چیرته چې خلک ناست یا ولاړ دي، یوه نقطه او یا هم د موجودو کسانو څخه د یو تن جامې په نښه کړئ. ټوله توجه مو پر همغه ټکي متمرکزه او ورو ورو په خبرو پیل وکړئ. لږ وروسته به متوجه شئ چې نور نو ستاسې تشویش تر ډیره حده راکم شوی او وبه کولی شئ چې په ډاډ خلکو ته وګورئ او خپل نظریات هغوی سره شریک کړئ. 11، د خبرو ترمنځ وقفه. ډیر کله داسې کیږي چې غواړئ د یوې موضوع په باب خبرې وکړئ، خو یو وخت متوجه کیږئ چې د خپل فکر بیانولو لپاره لازمې کلمې یا جملې نشئ پیدا کولی. نتیجه کې کوشش کوئ د غیر لازمو او یا اضافي کلماتو او جملو څخه لکه نو خبره مې دا کوله، ځکه چې ما څه ویل او داسې نورو څخه کار واخلئ چې مخاطبین مو پر موضوع باندې ستاسې پر پوهاوي شکمن کوي او متقابلا ستاسې پر خبرو بې اعتماده کیږي او وینا مو خپله ګټورتیا او اغیزه د لاسه ورکوي. کله چې فکر کوئ د لازمو کلماتو او جملو د کمښت سره مخ یاست،
لږ شیبه تم شئ، خبرو ته وقفه ورکړئ او پر خپلې موضوع تمرکز وکړئ. اکثر حالاتو کې دغه وقفه مرسته کوي چې ستاسې پر ذهن فشار کم او تاسې بیرته د کلماتو او جملو د خپلې غټې زیرمې سره ارتباط جوړ کړئ او د خبرو تسلسل مو لا زیات ښه جوړ شي. په خبرو کې دغسې کوچنۍ وقفې نه یوازې دا چې ستاسې مخاطبین او اوریدونکي نه ناراحته کوي، بلکې برعکس ستاسې د خبرو اوریدلو ته یې تلوسه لا زیاتیږي او دغسې وقفې پر تاسې او ستاسې پر وینا د هغوی د اعتبار د لا زیاتېدو لامل کیږي. 12. د بل کس د خبرو پر مهال د هغه سترګو ته ځیر شئ. د هو او ښه په علامه یې خبرو ته سر وخوځوئ. که غواړئ چې د خلکو خوښ شئ او ستاسې معاشره ورته په زړه پورې وي، د هغه د خبرو پر مهال هرې څو شیبې وروسته هغه سره د سترګو یا نظر تماس ټینګ کړئ او د تایید په علامه ورته سر وخوځوئ. په دې ډول تاسې هغه ته پیغام ورکوئ چې تاسې په خبرو پوهیږئ، خبرې او نظریات تاسې ته جالب او په زړه پورې دي. دا عمل د هر کس په زړه کې مینه راټوکوي، ځکه چې هر چا لپاره دا ډیره مهمه ده چې خبرو ته یې غوږ ونیول شي او نظریاتو ته یې ارزښت ورکړل شي.